سخت خطرناک لوبه دا خو واقعیت دی چې د لوبه فایت هم لري. دستشام از پیشم شکست و ما پلان نداشتم که دستش بشکنانم. استاد تو برای شو استاد حکمت الله سپان. ما دینا مخت نور لبی کلی ان شو تیکواندو چې کله دا رشته می چوکاته او رشته می خوښه شوه چې دکې هر څه سرمیشن پلوانی پرتاب او بوکس لګاتار څه کوي. سلامونه ستړي مشئ په همدې هیله چې تاسو ټول برک روغ او جوړ اوسئ. زه شاکر الله وفادار یم او دا یقین مې ده په همدې هیله چې تاسو ټول برک روغ او د ژوند چارې مو په خیر روان اوسي. ګرانو کتونکو نن په ځانګړې خپرونه کې چې د جوجستو دوه لوبغاړي راسره دي، یو شاګرد او یو استاد راسره مېلمه دي په همدې خپرونه کې. په دې خپرونه کې به له دوی سره په همدې لوبه باندې خبرې اترې ولرو. نو خوشبخته یو همدې لوبغاړي په نږدې وخت کې یو خپل حریف ته هم ماتې ورکړې ده. لومړی خپلو مېلمنو ته ښه راغلاست یم. استاد حکمت الله څپاند او معین فدایي زموږ د نن خپرونې مېلمانه دي. حکمت الله څپاند د دې لوبې استاد دی، البته کلب لري، او معین فدایي د استاد شاګرد دی، سره په کلب کې لوبې کوي. همدارنګه په نږدې وخت کې لکه څنګه چې ما یادونه هم وکړله خپل سیال او حریف ته یې ماتې هم ورکړې ده. نو تاسو دواړو ته ښه راغلاست یم. هیله مند یم چې په خیر راغلی یاست زموږ تر سټډیو. مننه کوم کور دی ودان اول سار کې د یقین میډیا ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه روغ او جوړ وي. ډېره مننه فدایي صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست یم. ستړي مشئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام به خودتان و هوادار صاحب عزیز و به همکاران عزیزتان. امید که جور صحتمند باشین. معین فدایي هستم، یک دونه از ورزشکاران جوجیتسو کشور. ډېره زیاته مننه فدایي صاحب. خوشحاله یو چې تاسو دواړه موږ په سټډیو کې لرو. لومړی به فدایي صاحب له تاسو پیل وکړو. موږ خوشحاله شو چې واورېدل چې فدایي صاحب خپل حریف ته ماتې ورکړې ده. نو دا ستاسو لپاره هم د ویاړ خبره ده. همدارنګه راتلونکي کې درته لا نورې بریاوې هم غواړم. خو لومړی له تاسو پوښتم چې د جوجستو لوبه څه ډول لوبه ده؟ کله چې تاسو د لوبې میدان ته ښکته کیږئ کوم اصول تاسو په پام کې نیولي وي د خپل حریف په وړاندې باندې؟ څه ډول لوبه ده مثلا؟ په دې باندې لږ خبرې اترې وکړئ، زموږ ګرانو کتونکو ته معلومات ورکړئ. جوجیتسو کس در سال 2004 توسط بنیادگذار استاد محمد فهیم فدایی در سال 2004 رشته جوجیتسو را بنیادگذاری کرد و رشته جوجیتسو چند بخش از خود داره: نیوازا، فول کانتاکت، کامبات جوجیتسو و دیگر بخش های دیگر داره که از خود قوانین داره. و ما امی هفته پیش با حریف پاکستانی خود مسابقه داشتم که مسابقه ما کامبات جوجیتسو بود که کامبات جوجیتسو هم مشت داره، هم لغت داره، پرتاب، سبمیشن، تمام چیز داره. ولی لباس جوجیتسو در جانت است و این اصول کامبات جوجیتسو است. دغه لوبه چې تاسو په نږدې وخت کې سر ته ورسوله او بریا مو خپله کړله، په دې لوبه کې خو تاسو خوږ شوي نه وئ یا مو کوم غړی د بدن خوږ شوی نه وئ؟ نه خیر ما امی مسابقه که با حریف پاکستانی استاد مو وویل چې خپل حریف یې لاس مات کړی و، نو طبعا هغه به هم تاسو ژوبل کړي وئ؟ بله ما که مدت یک هفته پیش با حریف پاکستانی خود مسابقه داشتم که توانستم خوشبختانه در راوند اول در ثانیه 30 یا 35 حریف خود با سبمیشن ترنگل چوک حریف خود شکست بدم و دستشام از پیشم شکست و ما پلان نداشتم که دستش بشکنانم. خب چون میمان ما بود، در وطن ما آمده بود، ما چیزی نداشتم که خدای نخواسته دیگه ناراض بره یا اوگار شوه و پیش آمد دیگه حریف. سخت خطرناک لوبه
کوي دواړه ټول خدای وکړي چرچا ماشاءالله. استاد ته برشو استاد حکمت الله څپاند چې تاسو سره په دې برخه کې ډیره همکاري او مرسته کړې ده. استاد بیا هم ډېر خوشحاله شو چې خپرونه کې مو لرو. له تاسو به وپوښتم چې څومره وخت کېږي چې تاسو د جوجیستو لوبه پیل کړې ده؟ خپل دغه د لوبې سفر یا هم د تمرین سفر کو زموږ ګرانو کتونکو سره او موږ سره شریک کړئ. قربان شما بدار صاحب جوجیستو لوبه چې مو دینه مخته نور لوبې کړلې ان شو تکواندو چې کله دا رشته مې چوکا تا رشته مې خوښه شو چې دکې هر څه سرمشان پلوانی پرتاب او بوکس لګاتار څه کېدي نو په حال دا تاریخ مې چوکا تو شپږ نیم کله څو وتل چې د لوبې ته زر وغلی. او تاسو خپل کلب هم لري د موین جان په څیر باندې نور تکړه لوبغاړي په تکړه نور شاګردان هم لري شته داسې نور شاګردان تاسو په خپل کلب کې چې دغسې خپل حریفانو ته یې ماتې ورکړې وي؟ بالکل تاسو په ویاړئ چې یاره کو سبا چې مسابقه پیښه شي کولی شم چې دغه شاګردان یا خپل دغه لایق شاګردان دغه مسابقې ته معرفي کړم او وکولی شي مسابقه وګټي. یا داسې نور شاګردان هم لري؟ الحمدلله زه یو بیخي ډېر شاګردونه لرم خو دغه یو 15 نفر یو ټیم لرم چې دغه ټیم کې یو د تېرو مسابقو کې یو صفي الله پروانه و چې هغې خپل حریف یو 40 سیانو کې مانځه یوړو، یو معین پیدی و چې 15 سیانو کې هغه حریف یې مانځه یوړو، یو وړیکی دی چې یو 15 کیلو وزن لري دغه موتیویټ کړه. وزن دا خو ډېر کوچنی دی، ډېر ښه پایټ یې وکړلو. میلاد نومیږي او بل دی امید چې دا ملي ټیم کې هم دی ملت کمانډو چې امید کمانډو ډېر تکړه دی او یوه ورځ په ملي ټیم کې 4 پیټونه په یوه ورځ ووال. یو ریحان په نوم دی چې ښه پایټ یې وکړلو. راتلونکي کې انشاءالله نور هم ډېره مننه استاد. اوس هم د خپرونې وخت هم کم دی، وروستي پیغام به له تا نه واورو. ځوانانو ته مو پیغام څه دی؟ ځکه اوس په وخت کې ډېری ځوانان متاسفانه چې دوی په نشه باندې روږدي دي، مثلا کار نه کوي، زحمت نه وباسي، نشې کوي، تمرین هم نه کوي. نو دغسې ځوانانو ته ستاسو پیغام څه دی؟ وفادار صاحب ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې هر څوک چې سپورټ وکړي دی به د نشه نه ماني او د راتلونکي کې به یو قهرمان وي. که هغه څوک کور ونه لري دی چې سپورټ وکړي د لیا ګرځولو نه د هر څه مثال د بادو کورو نه یا د جنجالو نه هر څه نه به خلاص وي. د سپورټ څنګ کې باید د تعلیم وکړي، تعلیم ډېر ضرور دی. سپورټ وکړي مثال د افغانستان دپاره دغه 2 کورونه پوتې دي، دغه ډېر ضرور دی. تعلیم او سپورټ دا دواړه د افغانستان دپاره ضرور دی ځکه چې موږ په هېواد ډېر ځورېدلی کړېدلی دی. نو ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې سپورټ وکړئ او تعلیم وکړئ. ډېره مننه استاد څپاند. معین تاسو خپل وروستی پیغام ځوانانو ته څه دی؟ پیغام چې له استاد نه ماته پوښتنه وکړله مثلا چې په نشهیي توکو باندې اخته وي، نه تعلیم کوي او نه هم ورزش کوي، هغوی ته لپاره ستاسو خصوصي پیغام څه دی؟ هغوی باید څه وکړي؟ پیام به جوانان این است که اولش از مواد مخدر دور باشند، ورزش کنند. ورزش ثروت است، ورزش ثروت است و ثروت صحت و سلامتی انسان است. و به جوانای پیام گذارم که چی ورزش رسمی است چی غیر رسمی است، مقصد یک ورزش را کنند که صحتشان سالم باشه و از مواد مخدر دور باشند. ډېره مننه معین فدایي له تا نه چې خپرونه کې د ګډون وکړو. استاد له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه استاد حکمت الله څپاند چې راغلی سټوډیو ته. په دې ګرمۍ کې مو زموږ دعوت ومنلو، راغلی سټوډیو ته. بیا هم زحمت نه مو مننه. تاسو نه یوه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو، دا قیمتي وخت مو ضایع کړو. خیر اوسې مننه. کورودن ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو له تاسو هم چې زموږ برنامه مو له پیل نه تر پایه پورې تعقیب کړله. تر بیا چې زه شاکرالله وفادار په همداسې یو خپرونه کې ستاسې دروند چوپړ ته حاضرېږم. تر هغې مې په لوی الله سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله آباد اوسئ.